قربان دشم قربانای لخپل ځان راته ګرانه ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان قربان دشم قربانای لخپل ځان راته ګرانه. دا د کندهار ښار په 15مه ناحیه کې د حاج عرب د کانال د کیندلو پروژه ده. راوړو درته سپرلي د ښکلاګانو ګلستان ښایسته افغانستان. دغه کانال د انصاري مینې څخه شروع بیا د زاړه حاج عرب تر عمومي کانال پورې غځېدلی دی چې تقریبا 930 متره اوږدوالی لري. د دغه کانال د کیندلو کار تقریبا 20 ورځې مخکې شروع شوی دی چې تر دې دمه یې 10% کار مخته تللی دی او پاته کارونه به یې د 4 میاشتو په حدودو کې بشپړ شي. الله درته طبعي ښکلا درکړې ده. په دغه ستره او رغنیزه پروژه کې تقریبا 160 کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شوې ده چې 60 کسان په مسلکي ډول او 140 کسان په غیر مسلکي ډول کار کوي. د کندهار د ښاروالۍ والا څخه ډېره مننه کوم چې موږ مخکې بیکاره وو، اوس په دا کانال کې اخته یو او ډېره د انجینرانو ټولو څخه مننه کوم. موږ ډېر خوشحاله یو چې موږ پر کار برابر کړو، موږ د کار زمینه برابر کړه، موږ ډېر خوشحاله. کامپکت داریم، هر دو طرفشان که است سنگکاری داریم، اینا سنگکاری می شود. سنگکاری با سر که ما PCC داریم، یک است تقریبا 930 متر اینا که به 2 سیکشن اینا تقسیم شده، به سیکشن های مختلف است. یک سیکشنش که ارزش فرق داره و سیکشن دومیش که هم ارز اینا فرق داره. زه د ښاروالۍ څخه ډېره مننه کوم چې موږ ته دغه کانال جوړي او دا د ولس په ګټه دی. موږ ته یې ډېره فایده رسولې ده چې دا کانال جوړ شي. نو موږ ډېره مننه خصوصا د ښاروالۍ څخه کوو.